ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه یم بهادر علي. تاسو ته په دې ویډیو کې زه ښیم چې تاسو ځان له څنګه کارټون ویډیو خپله جوړولی شئ او تاسو ته پې نه د یوټیوب د طرفه کاپي رایټ راځي او نه د بل چا د طرفه. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته پوره پروپر طریقه ښیم چې تاسو څنګه یو پروفیشنل طریقې سره ځان له کارټون ویډیو جوړولی شئ. زما په دې چینل کې به تاسو ته پروفیشنل طریقې سره کارټون جوړولو ویډیوګانې تاسو زده کولی شئ او یا که چیرې تاسو ځان له د هالیووډ مووي ایکسپلین کوئ د دې نه هم پیسې تاسو ګټلی شئ. دنیا پښتانه لګیا دي ځان له د هالیووډ موویانې چې دی هغه ایکسپلین کوي او دنیا پیسې ترې نه ګټي. تاسو دا زده کول غواړئ چې موږ د هالیووډ مووي څنګه ایکسپلین کړو، نو په ډسکرپشن کې د هغه ویډیو لینک به پروت وي، هغه ځان له راواخلئ او راځئ سکرین ته. د ټولو مخکې به موږ چیټ جی پی ټي ته لاړ شو، یعنې کروم کې به کلیک کړو او په دې کې به بره ولیکو چیټ جی پی ټي. یعنې چیټ جی پی ټي باندې به اوس موږ یو وړه اسټوري ځان له کریټ کوو، یعنې کم اسټوري باندې چې موږ کارټون ځان له جوړو. نو ټولو بره به موږ سرچ کوو چیټ جی پی ټي. چیټ جی پی ټي به موږ ته راشي څه په دې انداز کې. نو اوس په دې له موږ یو اسټوري ورکوو. که تاسو سره چېرته د اول نه اسټوري ستاسو په ذهن کې نو تاسو پې هغه ولیکئ، او که ستاسو په ذهن کې نه نو په دې باندې ځان له یو وړوکې غونته په دې کې تاسو په اردو کې ځان له اسټوري ولیکئ د څه په باره کې چې تاسو کارټون جوړول غواړئ. دې به تاله پوره اسټوري درکړي. دې ته به اخره کې ته ووایې چې دا پرومپټ چې کوم دی دا موږ له په انګلیش کې پکار دی، نو دې به تاله دقسې په انګلیش کې یو پرومپټ راکړي. دغه پوره پرومپټ چې کوم دی دا به ته د دې لاندې یخ ته راکوشي. لاندې یخ ته چې ته راکوشي په دې کې به د کاپي آپشن ورکړئ. نو ته به دا پوره سټوري چې کومه ده دا به ته کاپي کړې، د دې لایک بټن سره شاته کاپي و. دغه ګوره ما کاپي کړه. بیا به راشئ خپل نوټ پیډ ته. دا نوټ پیډ به تاسو ته په پلی سټور کې میلاو شي. په دې کې د پلس دا نشان به چې کلیک کوئ لاندې ټیکس دی، په ټیکس کې و چې کومه اسټوري تاسو دا کروم نه کاپي کړ به هغه اسټوري به دلته کې پیسټ کړئ. د دې نه چې دا پالتو کم شیزونه دي دا به دې ټول ختم کړئ. د دقې نه بعد چې بره سر ته کوم هم د دې پالتو څه شیزونه وي هغه به تاسو ختم کړئ، او د هغې نه بعد بس تاسو خپله دا کومه ټوله اسټوري چې ده دا به پوره کاپي کړئ، یعنې آل سلیکټ به ووایي دا به کاپي کړئ. د دې نه بعد به تاسو سکرین ته راشئ. تاسو به یو سوپر وی پی این چې دی دا به ډاونلوډ کړئ د ځان دپاره. سوپر وی پی این دغه مخامخ په سکرین ستا ته ښکاري. دغه چې ځان له ډاونلوډ کړئ دا به ته کنیکټ کړې. دا چې کنیکټ کړې د دې نه بعد به ته بیا واپس کروم ته راشي. اوس په کروم باندې موږ دا پوره کارټون اسټوري ځان له جوړو. دا کروم چې کلیک کړې په دې باندې به ته بره سرچ کې LTX چې ته سرچ کې دا LTX کې تو کم سے کم د 10 منټو نه والا د 15 منټو پورې پوره ویډیو ته ځان له جوړ کولی شي. یعنې دغه بره سر کې وګورئ LTX اسټوډیو. دغه باندې چې کلیک کې دا به لږ سرچینګ وکړي، دا به تاسې یو پیج ته تابوځي. د دې نه به لاندې ته وګورئ تا ته به کریټ سټارټ بټنه میلاو شي، یعنې دا ویډیو ته سټارټولی شي. دغه سټارټ بټن باندې چې ته کله کلیک کړې دا به تا داسې انټرفیس ته بوځي. په دې کې به ته خپل د جیمیل سره لوګین کې او کوشش کوه د هغې آی ډي سره دا لوګین کړه چې په کم ستا چینل نه وي بلې نوي آی ډي وي. دغه چې ته ووایې نو تا سره به لاندې جویننګ آپشن راشي. دغه جویننګ آپشن چې ووایې ته به ردې داسې یو ډسکرپشن ته لاړ شي چې په هغې کې به تا ته ویلکم د دې پوره ډیټیل لیکلی وي. د هغې نه بعد به دا تو لاندې تا سره به کریټ آپشن راشي. ته به لاندې راشي سټوډیو نه بعد به داسې آپشن راشي. ته کنیکس چې ته کله ووایې بیا به تا ته راشي نیو اسټوري بورډ، یعنې ته به په دې کلیک کې اوس که چېرې تا د دې ځای نه ځان له کارټون اسټوري جوړول غواړې نو ته دلته کې هم لیکلی شي. خو موږ سره چې که دا پیله نه اسټوري ده نو موږ به دا بل د خوانی آپشن انتخاب کړو. دغې نه بعد به اوس موږ خپل اسټوري دلته کې پیسټ کړو. بیا به لاندې موږ سره یو راشي د نیکسټ آپشن. لاندې چې کله نیکسټ آپشن راشي دغه نیکسټ کا د دې نه بعد به تا یو بل انټرفیس ته بوځي، یعنې دلته کې به اوس تا ته وښیي چې دا ته ویډیو په څه باره کې جوړئ، فلم باره کې یا کارټون باره کې. نو موږ چې وکړئ د کارټون په اسټوري ده نو موږ به 3D کارټون سلیکټ کړو. بیا به موږ ته ریشو راځي 16:9، یعنې دا د یوټیوب ریشو ده. دې کې د ټیک ټاک هم ده د هر سره ده. اوس ګوره دې موږ له یو 2 تصویران راکړل، د یو خرګوش او د جنۍ د یارانې. د دې نه بعد به زموږ دا اسټوري موږ ته وښیي. که موږ چېرې په دې کې چینج غواړو نو هم کولی شو. هغې نه بعد به دې موږ له دقسې یو انټرفیس ته بوځي. زموږ دا ویډیو چې کومه ده دا به موږ له کریټ کړي. په دې کې به ته بیا د ویډیو له موشن هم ورکې او سونګ وغیره به له هم ورکې. دغه جنریټ آپشن باندې به ته کلیک کې.
دا به تا بیا یو بل بره پورټ ته بوځي په هغه کې به ته سټارټ ووایې اوس دې ځای کې که موږ په خپل سټوري کې څه ویل غواړو نو هم پکې دوباره نه لیکلی شو چونکه زمونږ سټوري د اول نه کریټ ده دغه نه بعد به موږ دا جنریټ آپشن ووایو یعنی دا ویډیو چې کومه ده دا به زمونږ جوړېدا سټارټ شي چې کله داسې انټرفیس راشي لاندې دا جنریټ آپشن دی دغه باندې به کلیک کې دغه نه بعد پوره تا ته آپشن ښایي که ته د سټایل چینج کول غواړې یا څه بل څه پکې کول غواړې هر سره پکې کولی شي دا چې تاسو یو 2-3 ځله دا ویډیو ګورئ ستاسو به سمجھ کې به راشي چې تاسو څنګه داسې ویډیو کریټ کولی شئ بره د شیر آپشن دی په دغه کې چې کله کلیک کې زموږ چې کومه ویډیو ده دا سټوري بورډ ویډیو موږ به په دغه کې باندې دا ویډیو ډاونلوډ کوو په دې طریقې سره به لږ ساعت دا سرچینګ وکړي زموږ دا ویډیو به ډاونلوډ شي دې نه بعد ډاونلوډ آپشن وواسته ویډیو به ډاونلوډ شي دغه ویډیو ته په دغه ځای کې هم پلی کولی شي او که ته یې شي که چېرې دا ستا نه خوښه نو ته د دوباره نه دغه ځای کې ځان له ویډیو دوباره کریټ کولی شي چونکه ما تاسو ته د ښوولو دپاره دا د 1 منټ ویډیو ده بیا په دې ویډیو کې چې کوم فالتو پارټونه موږ په دې هغه کټ کوو یعنی څه پارټونه چې موږ په دې کې کټ کوو هغه به موږ په دې کې سپلټ نشان ووو نو دا ویډیو به موږ خپله پوره وګورو بیا راځئ زموږ سره سکرین ته اوس د دې نه بعد به موږ ان شوټ ته لاړ شو او د دې ویډیو ایډیټینګ به شروع کوو په ویډیو باندې به کلیک کوو په دې کې او دا نیو آپشن پروجیکټ اوس له پاسه زموږ ویډیو د دغه باندې به کلیک کوو دې نه بعد دا فری ریموو به ووو د دې نه بعد چې زموږ دا لوګو ختم شي بیا په دې ویډیو کې که څه فالتو پارټونه موږ به دې هغه هم ختم کوو په دې کې زموږ سره سایزونه راځي په دې ان شوټ کې به تا ته د کینوا په دې ګوټ کې یو آپشن ښایي دا تیر دا نشان پې لا پاسه دی چې ته په څه دپاره جوړی هغه سلیکټ ځان هغه آپشن به ته ځان له دلته کې سلیکټ کې اوس دې ویډیو کې چې څه فالتو پارټونه دي موږ به د سپلټ ته نشان ووو یعنی چې فالتو کوم پارټونه دي هغه به موږ لر کو خپله یو شورټ ویډیو به جوړ کړو بیا دې ځای نه ټرانزیکشن پې موږ لګاو یعنی دا ویډیو چې ته کوم ځای کې سپلټ کې په دغه ځای کې به تا ته د پنسل نشان راشي دې داسې ټرانزیکشن پې ته ولیکئ د اوس ګوره دغه د سپلټ نشان دی دې کې به تا ته مختلف آپشن ښایي چې ته د کوم طرفه دا ویډیو زوم آوټ کې یعنی کله به دا ویډیو د یو طرفه ښایي کله به د بل طرفه راځي دا ټرانزیکشن چې پې تاسو ولګوئ په هره ویډیو دا تاسو لګولی شئ دلته کې دې طریقې سره زموږ چې کومه ویډیو ده تقریبا د 30-40 سکندو ته ما پرېښې ده خو تاسو په دقه LTX کې کم سے کم د 15-20 منټو ویډیو جوړولی شئ او د دې نه علاوه زما سره نورې داسې سافټویر دي را روانې ویډیوګانې زما په هغې دي چې هغې کې تاسو بالکل پروفیشنل طریقې سره ځان له څنګه ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ په دې ان شوټ کې دغې طریقې سره تاسو په دې کې ټرانزیکشن لګولی شئ او چې څه پې لګولی شئ هغه ستاسو خپله مرضي ده د دې نه بعد چې د هر سره آپشن وکړي تاسو سره د دې یو بل آپشن راشي چې ته په هغې ویډیو باندې خپل ریکارډینګ کولی شي وړې جنۍ کهاني ده چې یو جنۍ ته په ځنګل کې یو زخمي خرګوش میلاو شي او دغه ماشومه دا خرګوش راواخلي د دغ په خوږویدا والا پټۍ مټۍ وکړي دا خرګوش ډېر خوشحاله شي او د دې جنۍ شکریه ادا کړي بیا دا جنۍ دا خرګوش راوالي او په ځنګل کې واپس پرېږدي ویډیو باندې یعنی په دې طریقې سره تاسو په دې ویډیو خپل ریکارډینګ کولی شئ تاسو داسې پروفیشنل کارټون ویډیو جوړول غواړئ لکه څنګه چې دا پارټ تاسو نو را روانه ویډیو به زما د دې په باره کې چې تاسو داسې څنګه کرکټر ځان له جوړولی شئ او ځان له پې کهاني جوړولی شئ د دې دپاره تاسو دا ویډیو لایک دا چینل سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکان تر سره آن کړئ چې زما را روانه ویډیو په داسې ویډیو راشي نو تاسو ته نوټیفیکیشن میلاو شي او تاسو د قصې پروفیشنل کارټون ځان له جوړ کړئ په دې کې ډېر زیات کرکټر دي او دا ډېر پروفیشنل بل یو سافټویر دی را روانه ویډیو په هغې ده